د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د کورنیو چارو وزارت ځینې نور سخت شرایط ټاکلي دي. پوره حال په ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو دوستانو. سر له چهارشنبې د قرنطین د شرایطو د لا سختېدو خبرداری ورکړل شوی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د کابل پولیسو ته امر کړی سر له سبا په کابل ښار کې ګرځند بندیز په جدي ډول عملي او شرایط نور هم سخت کړي. په هغه ویډیو کې چې د دغه وزارت لخوا تان ته رسېدلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د کابل پولیسو ته په خطاب کې ویلي چې له امنیتي رسنیز روغتیایي او مخابراتي کارکوونکو پرته او دغه شان هغه کسان چې ناروغان دي او یا هم خوراکي موادو ته اړتیا ولري نور هیڅوک په ښار کې ګرځېدو را ګرځېدو ته نه پرېږدي. ښاغلي اندرابي په ځانګړي ډول ویلي چې دا ګرځند بندیز باید په دولتي مامورینو چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره رخصت او په کورونو کې قرنطین دي په جدي ډول عملي شي او د سرغړونې په صورت کې به خپلو اړوند وزارتونو ته معرفي شي چې قانوني چلند ورسره وشي. ښاغلي اندرابي دغه شان ویلي چې قرغې، جلال آباد او د کابل شمال ته غځېدلې لارې چې خلک د میلو لپاره ورځي د ترافیکو پر مخ وتړل شي. د کورنیو چارو وزارت وایي 1400 پولیس او 400 د پولیسو موټرې د ګرځند بندیز په برخه کې د لا تشدید د عملي کېدو لپاره توظیف شوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې مروه امیني تان ته وویل چې تېره ورځ یې پولیسو سل په چکر وتلي موټر 18,000 افغانیو پورې هر یو جریمه کړی دی او نن یې هم ټول چوکونه تړلي وو. د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. کوم ویډیو خوښه شوې وي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ او د لا ښایسته او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره یاران پلیز حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.